د بلخ ولایت مرستیال والي د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د اسلامي امارت د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په څه باندې 3 کلنه موده کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بنسټیزو او پراختیایي پروژو کارونه ترسره شوي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې له دغو پروژو څخه یو شمېر د مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په ولسوالیو کې پلي شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. در همه کس معلوم است که دستاورده امارت اسلامی از امی کانال قوشتبه انشالله از بسیار از در بخش زراعت این در مردم افغانستان خصوصا در صفات شمال و خیلی از چالش های مردم را از چالش های بیرون میکنه. در مردم که است از نگاه زراعت اقتصادی و خیلی که است به مردم تقویه میبخشه و دیگه پروژه هایی که است زیربنایی خرد کلان در مجموعش ما میبینیم که در شهر یا در ولسوالیه در طول همین 3 سال یا 2 سال که است خیلی پروژه کار شده و کار میشه. از در آینده هم بعض کارهای درجه شروع شدن شما میبینید در بلخ خیلی چندین مسجد الحمدلله جور شده و بهره برداری استفاده شده. بعض سرکه ما شما داریم که سرکه فرعی و در بلخ جور شده یا در ولسوالی ها بعض کانال های نلکشی نلدوانی در ولسوالی چاربولاگی در بعض ولسوالی که ما شما دیدیم که الحمدلله جور شده. بازم در آینده ما امید داریم که بعض پروژه کلان بعض بندهای کلان اینجا امضا شده اینجا منظور شده انشاءالله در آینده نزدیک اگه ما شما زنده باشیم میبینیم. د بلخ دغه سیمایز چارواکی په داسې حال کې له یادو پروژو څخه یادونه کوي چې دمګړی د هیواد په شمال کې د قوشتېپې کانال په ګډون ځینې سترې پراختیایي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي.